دوستانو پوښتنه کړې ده چې د برازیل سفارت په ایران کې خپل فعالیت پیل کړی دی یا هغه لینکونه یې خلاص کړي دي که نه. بله هو، د برازیل سفارت کوم چې په ایران کې دی نوي لینکونه یې خلاص کړي دي، تاسو کولی شئ همدا اوس اپلای وکړئ. یو څه په یاد ولرئ چې یو یوزر څخه تاسو ګټه اخیستلی شئ، ځکه چې تاسو که چېرته 2 یوزره جوړ کړئ نو ستاسو اولنی یوزر به بلاک کیږي. هغه دا چې تاسو چې کله هم هغلته یوزر جوړوئ تاسو نه پاسورډ غواړي، نو که تاسو دویم ځل دغه پاسورډ هلته استعمال کړئ ستاسو لومړنی یوزر به بلاک شي. نو تاسو بیړه وکړئ که غواړئ چې تاسو ویزه ترلاسه کړئ. د برازیل بشردوستانه ویزې چې سایټ یې په فعالیت پیل کړی دی، کونسلر صرف ایمیل پکې راجستر کیږي خو نوی سرویس نه ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان په کونسلر کې هم ایمیل راجستر کیږي خو سایټ بند دی. خو چې ایمیل مو راجستر کړو دا په دې معنا نه ده چې تاسو نوم لیکنه وکړه. خپله پکې ایمیلونه راجستر کړئ، چاته هم پیسې مه ورکوئ. ممکن ویریفیکیشن کوډ ژر درته را نشي، یو څو ورځې انتظار وکړئ، حوصله وکړئ، بیا په اسانۍ سره ویریفیکیشن کوډ درته راځي. ځکه سایټ ډیر زیات مصروفه دی، خلکو مصروفه کړی دی. بله مهمه خبره دا ده چې ممکن برازیل نور د ایران سره دغه د افغانانو ویستلو تړون ختم کړي، ځکه چې ډیر زیات شکایتونه د برازیل سفارت ته رسیدلی دي چې خلک په پیسو برازیل ته بیول کیږي او مستحق کسان تر اوسه پاتې دي. که چیرې د ایران سره تړون لغوه شي نو هغه چا چې قطر سفارت ته نوم لیکنه کړې ده ډیر ژر به د هغو انټرویو شروع شي او سایټ به بیا ځلې پاکستان ته خلاصیږي چې تر ټولو مهم یې د پاکستان ویزه درلودل دي. بله مهمه دا ده چې دا پروسه به تر 2026 کال پورې دوام لري او تر دې وخته به 11,000 کسان خامخا افغانستان څخه وباسي چې تر دې مهاله یې تقریبا 4,500 کسان ویستلی دي او باقی نور ټول پاتې دي. نو حوصلې مه بایلئ، حتما یو چانس په لاس درځي. دا معلومات هم موږ راټول کړي وو، له تاسو سره مو شیر کړل. تاسو کوشش وکړئ چې حوصله وکړئ، خپل حوصلې مو مه بایلئ. په پاکستان کې به هم ډیر ژر دغه بشردوستانه ویزه پیل شد. دوستای ما که در پاکستان هستند بر آنها هم یادآور میشیم که هرچی زودتر ویزه برازیل در پاکستان هم شروع می شود و شما هم حوصله داشته باشین.